ټول زما پلار پیژن، دا ټول زما پلار پیژن، خو ما څوک نه پیژني، خو ما څوک نه پیژني، خو ما څوک نه پیژني. دا ټول زما پلار پیژن، خو ما څوک نه پیژني، خو ما څوک نه پیژني، خو ما څوک نه پیژني. زویا زویا ولې د رب نه دې څه غوښتل؟ زما پلار چې دې بیرغ قربان دی، د هغې لپاره جنت، او زما مور چې هر وخت ژاړي د هغې لپاره د زړه صبر، او زما دا وړه خور چې زما د مور نه نوي کالي غواړي، د دې لپاره د الله جل جلاله نه پیسې. زویا مکتب ته نه ځې؟ ځم. کوم صنف کې؟ نه کاکا، نه کاکا، د سبق ویلو دپاره نه ځم. مور مې راته شیان پاخه کړي او هغه مکتب کې په ماشومانو خرڅوم، ډېر ماشومان ناست دي، همدا زما روزګار. نه کاکا، نه کاکا، مور مې وایي چې د غریبانو خپلوان نه وي، مور مې هېڅکله هم دروغ نه وایي. او کاکا کله چې موږ ډوډۍ خورو زه مې مور ته ووایم راځه ته هم ډوډۍ وخوره، هغه وایي ما خوړلې. په دې وخت کې راته داسې ښکاري چې هغه دروغ وایي. زویا ټول لګښتونه دې پوره شي، سبق غواړې؟ نه کاکا، نه کاکا، هېڅکله هم نه. تاسې سبق ویلی، هغوی د غریبانو کرکه لري، په څنګ مې تېرېږي. چا چې سبق ویلی بیخي زما غوښتنه ونه کړه. هره ورځ دې جومات ته ځم، چا له ما نه پوښتنه ونه کړه. دا ټول زما پلار پیژني، خو ما څوک نه پیژني، خو ما څوک نه پیژني. کاکا، ای کاکا، کله چې پلار مړ شي ټول خلک پردي شي. ربا یو سوال کوم منې او که نه، او که بیا یې وروسته قبلوي او که نه، زه هم ژوندون باندې ډېر حق لرمه، لکه د نورو ماشومانو په شان زما هم شته چې ارمانونه په زړه، ځکه لرمه څه سوالونه په زړه چې ته یې ما سره منې او که نه، چې ته یې ما سره منې او که نه، او که بیا یې وروسته قبلوي او که نه. یو څو ګیلې به درته نورې وکړم او لا زما په ارمانونه شته دی، زما ګیله د زما لویه ربه، زما ګیله د زما لویه ربه، چې زما شوم او د مور په غېږ کې زه د دوه میاشتو وړوکی کاکې، تا راله بیا واخیستې ولې ربه؟ زما د چا نه اوس لمونه غواړم، زما د چا نه اوس لمونه غواړم، ځکه د لوبو څو څیزونه غواړم. زه دې ژړا نه پیدا کړی یم، زه دې ژړا نه پیدا کړی یم، زه دې غوغا نه پیدا کړی یم، زما ښایسته جامې خوښېږي نه څه، دا ارمانونه مې راته تاسو وایئ پلار راته یادېږي نه څه،
او که بیا یې وروسته قبلوي او که نه یو څو ګیلې به درته نورې وکړم زه هغه بله ورځ د خان کوڅه کې کاسه په لاس سړی ډوډۍ ته ولاړ کاسه په لاس سړی ډوډۍ ته ولاړ د خان یو سپینې بورجۍ ته ولاړ چې ور مې وټېکه او زما یې ویې ربه په دغه وخت کې د خان سپي راووتل زه یې سم سخت پښې ونیوم ما ترېنه منډه کړې را پرېوتم یو ناڅاپي یو سپینې پښې ونیو په دغه وخت دوه کسانو زما خلق سپینه خولې یې خلاصه کړله زه بیا په ګوډه ګوډه کور ته راغلم کور ته راغلم چې بیبي راشه زه سپي وخورمه مور ته مې وویل چې په دغه وخت کې ته راځه او که نه او که بیا یې وروسته قبلوي او که نه یوه ګیله مې درته دا ښوله زه چې د سکول واړه ښایسته ووینم لاس کیندې ته وبسته ووینم زه ورته وسوسم لمبه لمبه شم ځکه بیا تا ته ټول ګیله شم نو په دغه وخت کې ته راځې او که نه او که بیا یې وروسته قبلوي او که نه چې د آدم په غلطۍ زه د حوا بچیه پیدا کړم بیا د غنمو په تور ماس وځوي چې تا ته نه کوم ګیله چاته وکړم د قاتلانو ظالمانو دنیا د سودخورو خانانو دنیا د زناورو حیوانانو دنیا محبوب دې وروسته شوې او که نه ربه یو سوال کوم منې او که نه او که بیا یې وروسته قبلوي او که نه توجه سره مونړئ